نور پوښتنه کړې ده چې زلزله ولې راځي. جواب دا دی چې زلزله د یو څو وجو نه راځي. یو خو دا چې د الله تعالی د قدرت د نښو نه یو نښه ده، ځکه الله تعالی په دې باندې قادر دی چې په یو وخت سره دا ټوله ځمکه وخوځي، غرونه وخوځي. دا خو هر څوک نشي کولی. نو په دې سره د الله تعالی زور موږ ته معلومیږي چې الله تعالی یو زورور ذات دی. او دویمه وجه په دې سره الله تعالی ګناهګار خلک او دارنګې کوم چې د اسلام دښمنان دي هغوی متوجه کوي چې ګورې دغه ذات دی، دا ومنئ، دې ته متوجه شئ، د الله تعالی مخالفت نه تاسو ووځئ. او کم خلک چې نیکان دي، مؤمنان دي، هغوی نیکو اعمالو ته نور متوجه کوي چې تاسو نیکو اعمالو ته نور متوجه شئ، عمل صالح وکړئ. او څلورمه وجه دا ده چې الله تعالی موږ ته په دې سره هغه د قیامت د ورځې لویه زلزله را یادوي. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله فرمایي خلکو د خپل رب نه ویریږئ، ان زلزلة الساعة شیء عظیم. د قیامت زلزله دا ډیره لویه زلزله ده. ګوره یوم ترونها تذهل كل مرضعة، یو داسې زلزله ده چې هر ته ورکوونکې زنانه یا حیوان هغه به د خپل بچي نه غافله شي، خپل بچی به ته هیر شي. دنیا په دې معمولي زلزلې سره وګورئ، هر چا نه خپل محبوب پاتې شي، خپل فکر ورسره منډې وهي هر سړی. نو هغه سخته زلزله به څنګه وي؟ د الله فرمایي وترى الناس سکارى، دا خلک به په دغه ورځ باندې داسې لکه نشه. الله فرمایي وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید. دا خلک به نشه نه وي، د الله تعالی د عذاب به ډیر سخت وي. دا خبرو د وجې نه دا زلزله راځي.